أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة مکی صورت تے او مدنی صورت هم دے. دا واحد صورت دے چې دا په مکه کې هم نازل شوی دی او په مدینه کې هم د نزول شوی دی. د سوره فاتحه بلا نمونه دي. فاتحه ورته وایي ځکه چې په دې سره د قرآن ابتدا شوی ده. القرآن ورته وایي د قرآن جرړه ورته وایي. حضور مبارک فرمایي څومره مسائل چې دي هغه په مخکنی کتابونو کې بیان شوي دي یا په قرآن کې دي، او څومره مسائل چې قرآن کې دي هغه په دې الحمد کې دي، او څومره مسائل چې په الحمد کې دي ټول په بسم الله کې دي، او څومره چې په بسم الله کې دي یا د بسم الله په دې با کې دي، ځکه با د استعانت او د امداد دپاره راځي. بل نوم د دې کافیه وافیه، دا د خپل ویونکي او لوستونکي لپاره کافي دی. بل نوم د دې تعلیم المسأله، د سوال چل ښیي انسان ته. مثلا ته د چا نه سوال کوې ول به د هغه تعریف کوې، د هغه مدحه به بیانوې، نو بیا به ورته خپل عرض کوي. نو په دې سوره فاتحه کې اول د الله تعالی تعریف دی، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا د الله تعریف دی او په ایاک نعبد و ایاک نستعین نه پس سوال دی. سورت اساس هم نوم دی، سوره صلات هم نوم دی، سوره رقیه هم نوم دی، سوره کنز هم نوم دی. سبع مثانی ورته هم ویلی شي ځکه چې اووه آیاتونه دي او بار بار دا په هر موس کې دوراویږي. او دا سوره فاتحه د ټول قرآن مجید خلاصه ده. شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن کې 15 مضامین بیان دي. یو علم مخاصمه د کافر او د مقابل سره جګړه، دویم علم الاحکام چې احکام بیان دي، روژه، مونځ، زکات، دریم تذکیر بی آلاء الله، د الله د نعمتونو بیان دی پکې، څلورم تذکیر بی ایام الله، د مخکنی قومونو حالات بیان دي چې دی کامیاب ولی شو او ناکام ولی شو، او پنځم نمبر قرآن کې مضمون ذکر کیږي تذکیر بالموت و ما بعده، چې مرګ په انسان باندې راتلونکی دی او د مرګ نه پس د انسان سره به د دنیا د ټول ژوندونو حساب کتاب کیږي. شاه ولی الله وی په الحمدو کې علم محاسمه ده د مقابلو سره، چې تاسو څوک د بتانو عبادت کوي، څوک د بتانو تعریف کوي، نو د تعریف مستحق صرف د الله تعالی ذات دی. الرحمن الرحیم په دې کې د الله د تذکیر بی آلاء الله دی، د الله د نعمتونو ذکر دی، چې
چې ګول الرحمن دې په دنیا کې هم په انسان رحم کوي په آخرت کې هم کوي په مالک یوم الدین دې کې د تذکیر بما بعد الموت بیان دی چې الله یوازې د دنیا مالک نه دی د آخرت مالک هم الله دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې د علم الاحکام بیان دی چې په دې انسان باندې د الله تعالی عبادت دا لازم دی او دا انسان دی به د الله تعالی نه مدد غواړي او په صراط الذین انعمت علیهم دی کې د بی ایام الله بیان دی چې مخکنی خلق دی کې گمراه څوک او هدایت یافته څوک الحمدلله رب العالمین نبی علیہ السلام وی چې دا سوره فاتحه دا ډېر فضیلت والا سورت ته د دې په شان سورت نه په قرآن کې باقی قرآن کې شته نه تورات کې نه انجیل کې نه زبور کې صحابي فرمایي موږ د نبی علیہ السلام سره تشریف فرماو جبرئیل امین د نبی علیہ السلام سره ناسو دې کې د برا نه د دروازې د کلاوېدو आवाज راغی یو فرشته رااله او نبی علیہ السلام ته زیر ورکړ چې پتا باندې داسې آیاتونه نازل شوي دي چې دا نه په تورات کې شته نه انجیل کې نه زبور کې او دا آیاتونه دا نور د ستا دپاره که د دې یو حرف ووایې نو سم ستا دپاره رڼا ده هغه صورت سوره فاتحه او د سوره بقرې اخري آیاتونه د سوره فاتحه دې کې اووه آیاتونه دي او د جهنم دروازې چې دي نو دا هم ودي نو چې څوک د قرآن د سوره فاتحه تلاوت کوي نو دی به د جهنم نه محفوظ وي اوس د سوره فاتحه د مخکې سره ربط سره نو چې تا به اعوذ بالله بسم الله وی نو تا د شیطان نه پناه وغوښته نو چې کله د الله د طرف نه په بسم الله سره تا ته د شیطان نه پناه میلاو شوه نو تا ورپسې به طور شکر وی چې الحمدلله رب العالمین یا الله تعالی ستا ډېر شکر دی چې تا موږ ته د شیطان نه پناه راکړه اوس دا سوره فاتحه دا تعلیم المسأله نه چې د چا نه ته څه څیز غواړې نو د هغه به صفات بیانوي هغه سره به خپل رشته بیانوي هغه سره به خپل تعلق جوړوي بیا به عاجزي کوي چې ګوره ته خو دومره صفات ولې زما تا سره دومره تعلق دی او زما دومره کمزوري ده نو که دا شی دې راله راکړه نو ښه به نو په الحمدلله مالک یوم الدین پورې د الله تعالی صفات بیان شو بیا په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې د الله سره تعلق جوړ شي چې یا الله تعالی ته زموږ معبود یې موږ ستا عابدین یو ته ورکوونکی یې موږ سایلین یو غوښتونکي یو نو ورپسې بیا وی اهدنا الصراط المستقیم یا الله تعالی موږ ته نیغه لار وښیه الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه دا د الله دپاره دي دا دعوه ده چې ټول تعریفونه د الله دپاره دي نو دعوه دلیل غواړي دلیل ولا پکار دی چې دا ټول تعریفونه د الله دپاره ولې دي نو الله وی رب العالمین دا الله دپاره ټول تعریفونه ذکر دي چې الله تعالی رب العالمین دی د ټول مخلوق رب دی نو بیا په ذهن کې سوال لاته چې صرف د دنیا مربی دی په دنیا کې د خلکو تربیت کې رب په معنا د مربی سره او مربی عکس ته وي چې د انسان تربیت کوي او کمال ته ورسي نور پسې الرحمن الرحیم
د دنیا مربی هم دی او د آخرت مربی هم دی. مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د قیامت، د ورځې د جزا، د ورځې د سزا. نو چې دا معلومه شي چې الله تعالی د دنیا هم رب دی د آخرت هم رب دی، نو شوق پیدا شي چې دومره د کمالاتو والا رب دی الله تعالی، نو د هغه عبادت پکار دی. نو ایاک نعبدو سره د الله تعالی د عبادت بیان دی چې یا الله تعالی خاص تا عبادت کو، تا سره په عبادت کې بل څوک نه شریکو. و ایاک نستعین، او یا الله تعالی ستانه امداد غواړو، بل چاته در آمدد شه آواز نه کو، عبادت هم ستا کو، امداد هم ستانه غواړو. نو بیا د انسان په ذهن کې دا سوال راته شک پیدا شو چې اسې نه د الله تعالی عبادت کوم چې ته بېلارې نشم. نو دعا کې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله تعالی عبادت هم ستا کوم، امداد هم ستا نه غواړم، خو شیطان را پسې دی، نفس را سره دی، اسې نه چې ستا د عبادت نه مې واړی. نو اهدنا الصراط المستقیم او چله یا الله تعالی منګه په لاره نیغه باندې. د هدایت دو معنا کېږي، یو ته وایي اراۃ الطریق او بل ته وایي ایصال الی المطلوب. لنډه پښتو کې اراۃ الطریق لار ښودل. مثلا تا ته څوک وایي چې غروشتو ته کومه لار دي، ته ورته دا روډ سیده کړي چې په دې باندې سیده ده پول به راشي، د پول نه پله چې بازار راشي دا غروشتو، دې ته وایي اراۃ الطریق لار ښودل. یو ایصال الی المطلوب دی، مطلوب ته رسول. تا نه څوک تپوس وکړي چې د مداخلو جومات کوز مداخلو جومات کم دی، ته د لاس نه ونیوې او بویزې ورته وایي چې ها دا د کوز مداخلو جومات دی. دې ته وایي ایصال الی المطلوب، مطلوب ته رسول. نو اهدنا عامه معنا خلق کې اهدنا اوښیې موږ ته الصراط المستقیم، هغه لار نیغه. نو دې ځای کې ایصال المطلوب معنا اهدنا اوچلې منګه یا الله تعالی په هغه لار نیغه باندې پای باندې مروان کې. کومه لار؟ صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې په کومو باندې تا خپل انعام کړی دی. غیر المغضوب علیهم، چې نه پې غضب کړی شوی دی. ولا الضالین، او نه ګمراهان دي. حق د دوو وجو نه پټیږي انسان باندې. یو پوره تحقیق سړی ونه کړي نو حق معلوم نه کړي، یا تحقیق وکړي خو په هغې باندې عمل ونه کړي، نو د عمل نه کولو د وجې نه دی حق ونه مومي. نو د ضالین نه مراد چې چا تحقیق نه دی کړی او په ړنده خره باندې سواره شوي دي او روان شوي دي. او د مغضوب علیه نه مراد هغه خلک چې تحقیق یې وکړو خو ورته پته ولګېده چې قرآن برحق دی، پیغمبر محمد برحق دی، اسلام برحق دی، لیکن عمل یې ونه کو. په دې سوره فاتحه کې 7 حروف تهجی نشته او د جهنم طبقات ودي. اشاره د دې ته چې څوک سوره فاتحه وایي نو دی به د جهنم نه محفوظ وي. په سوره فاتحه کې جیم نشته، نو چې څوک سوره فاتحه وایي نو دی به د جهنم نه محفوظ وي، جهنم ته به نه ځي. سوره فاتحه کې خا نشته، ټکی والا خا. یو خو الحمدلله هغه ټکی والا نه ده، بې ټکي ده، ټکی والا خا پکې نشته. نو چې څوک سوره فاتحه وایي نو د هغه دپاره خزي نشته، رسوایي نشته، شرم نشته. په سوره فاتحه کې زوا لفظ نشته،
نو چې څوک سوره فاتحه وي نو دی به د لظوا چې د جهنم یو نوم دی د هغې نه محفوظ وي. سوره فاتحه کې ځان شته نو چې څوک سوره فاتحه وي نو د ذل دی به خویږي نه، دی به بېلارې کېږي نه. په سوره فاتحه کې فا نشته، وفار التنور د جهنم دا تنور نه به دی محفوظ وي. سوره فاتحه کې شین هم نشته نو دی به د شهیق نه هم محفوظ وي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې قسمت الصلاة بیني و بین عبدي، چې ما دا مونځ د خپل ځان او د خپل بنده په مابین کې تقسیم کړی دی. او کله چې بنده په مونځ کې وي الحمدلله رب العالمین، ځکه علما وایي چې په هر آیات باندې وقف کول پکار دی سوره فاتحه کې، ځکه الله جواب ورکوي چې کله انسان په مونځ کې وي الحمدلله رب العالمین، الله تعالی وی حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد بیان کو. چې کله دی وی الرحمن الرحیم، الله په جواب کې وی اسنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا بیان کا. او چې کله مزګزار وی مالک یوم الدین، الله تعالی وی مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرگی بیان کړه. او کله چې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله وی هذا بیني و بین عبدی، دا زما دا او زما د بنده په مابین کې دی. ولعبدی ما سأل، او زما بنده چې زما نه څه هم سوال کیا به ورته ورکوم. ما قبل ایاک نعبد و ایاک نستعین کې دا الله نه مدد غوښته شو چې الله تعالی موږ ستانه مدد غواړو. نو مدد د څه غواړو دا نامعلومو، نو په اهدنا الصراط المستقیم سره چې الله تعالی ستانه مدد د نیغې لارې غواړو. ایاک نعبد اول د عبادت بیانو، و ایاک نستعین اوس د امداد بیان دی، د دعا بیان. نو معلومه دا شو چې عبادت پسې دعا کول پکار دی. ما قبل د عبادت بیانو، اوس د دعا بیان دی په ایاک نستعین سره چې الله تعالی موږ پر خپل عبادت باندې قائم کا. داسې نه چې یو څو ورځې ستا عبادت وکړو او بیا د دې عبادت تشا کړو. او د عبادت نفس ایاک نعبد و ایاک نستعین نفس د هدایت سوال کې چې الله تعالی عبادت هم ستا کو، امداد هم ستا کو، ستا نه غواړو. خو موږ ته هدایت وکړې، موږ په سمه لار باندې روان شو، ځکه چې د هدایت نه بغیر عبادت انسان مقصود ته نه رسي. شیطان په لکونو کاله د الله تعالی عبادت کړو. ابلیس برسیسا راهب غټ غټ عبادت گزار دي، په آخره کې الله تعالی د دنیا نه بی دینه رخصت کړی دي. حضور مبارک فرمایي چې په بی ګناه جبه باندې د الله تعالی نه دعا غواړي. صحابه عرض کې د الله رسول دنیا کې به داسې څوک چې هغه د هغه جبه بی ګناه وي چې ګناه یې پې نه کړی. حضور مبارک ورته فرمایل چې د یو بل لپاره دعا کوي، ځکه جبه د خپل ځان لپاره خو ګناه کوي، د بل لپاره خو نه کوي. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ورسه منګه په لاره نیغه باندې. اهدنا کې دا نه د جمع لپاره ده. نو معلومه دا شو چې دعا په جمع کې قبليږي، د زیاتو خلکو دعا قبليږي. صراط الذين انعمت عليهم، یا الله تعالی دا لار چې انده به د خلکو نه معلومه چې کومه لار
چې کم خلق په کم لار باندې تلی هغه لار. اوس کدی دا کې الله تعالی د قرآن او د حدیث لار ویل نو خو الله به ویلو چې صراط القرآن والحدیث. نو بیا خو به د قرآن نه هر چا خپل معنا اغستا، د حدیث نه به خپل معنا اغستا. الله تعالی وینا صراط الذین انعمت علیهم، لار دا کسانو چې تا په انعام کړو، صحابه نیکان خلقو پیغمبرانو د ای په لار باندې مې روان کی. اول صراط مستقیم وی، حالانکه د لارې لپاره د سبیل لفظم راځي. دا سم ویل شو چې اهدنا السبیل المستقیم، خو په دې کې اشاره ده چې انسان مسکه چې د پل صراط مخې ته شي، چې الله تعالی موږ په هغه لار باندې وچلې چې پای باندې موږ روان شو، پل صراط باندې تیر شو. غیر المغضوب علیهم، لار د هغه کسانو نه چې پای باندې غضب کړی شو، ولضالین، او نه لار د هغه کسانو چې ګمراهانو یهود او نصارا دي، تینا مراد دي. دا اسلام دا درمیانه مذهب دی. د موسی علیه السلام په دین کې انتهایی سختی و. موږ باندې 40 روپۍ زکات دی، د موسی علیه السلام په قوم باندې 4 روپۍ زکات. زمونږه کپڑا وغیرہ پلیته شي په اوبو باندې پاکیږي، دای کپڑا سرمنر سبا چې پلیت شو ابه کټکول ابه پوینځلو باندې نه سیب صفا کېده. دا غي عبادت صرف په عبادتګاه کې جایز او زمنګ د پاره ټول دنیا کې چې کوم ځای انسان عبادت کینو عبادت کول شي. او د عیسی علی السلام په دین کې انتهایی نرمي و، تر دې چې شراب هم پکې حلال و، د خنزیر غوښه پکې هم حلال و. نو غیر المغضوب علیهم ولضالین د دینه مراد یهود او نصارا دي، چې الله تعالی د هغې لار نه چې څوک بې تحقیقه ګمراه شو، چا د تحقیق سره په سمه لار باندې تګ ونه کو، تا ته درونه رسېد. الحمدلله، ټول تعریفونه د خدای توب الله لره دي. دا دعوه شولې د الله دپاره دي. رب العالمین، چې رب دی د مخلوقاتو. اتل الزرم احکام نی مخلوقات دی، د دې آیات لاندې راغلي دي، او دا ټوله دنیا چې ده نو دا یو مخلوق دی. نو د دې دنیا په شان اتل الزر نور د الله تعالی مخلوقات دی. عالم ذکر راړو. الحمدلله، ټول تعریفونه د الله دپاره دي. رب العالمین، چې رب د مخلوقاتو دی، مربی د مخلوقاتو دی. الرحمن، عام رحم کون کرے پا دنیا کی پارچا. الرحیم، خاص رحم کون کرے پا آخرت کی صرف پا مومنانو باندی. مالک یوم الدین، بادشاہ دے در رضی د قیامت او در رضی د جزا. اس اللہ تعالی خود دنیا بادشاہ هم دی، نو دنیا پا کیولی ذکر نکڑا. دا د دې وجه نه چې په دنیا کې هر سړی وي زه بادشاه یم، د یو ملک یو بادشاه دی، د بل ملک بل بادشاه دی، حالانکه حقیقي بادشاهي خو د الله ده. خو دلته نور دعوه کوونکي موجود دی، او په قیامت پر ورځ باندې به هیڅ څوک د خدای دغه دعوه نه کوي د بادشاهۍ. ایاک نعبدو، خاص تا عبادت کوم منګه، و ایاک نستعین، او خاصتانا امداد غواړو. اهدنا، اوخی منگتا یا ارسی منگا الصراط المستقیم، پاغلار نیغ باندی. صراط الذین، لار دا کسانو، انعمت علیهم، چتا انعام کڑو پاغی باندی. غیر المغضوب علیهم، چنو غضب کړی شوی پای باندې. ولضالین، او نو لار د ګمراهانو، یعنی د مغضوبن علی چې په چا غضب کړی شو نه هغه لار نه. غیر المغضوب علیهم، نه لار د خلکو چې غضب کړی شو پای باندې.
ولدوالین او نه لار د ګمراهانو. واخر دعوانا